د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال مولوي احمدالله زاهد د چین د ګمرکونو د عمومي ادارې له مرستیال سره د سوداګرۍ، ټرانزیټ او کرنیزو همکاریو د پراخولو په اړه خبرې کړي. د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت له تیرو څو ورځو راهیسې په ثابت ډول لوړ شوی او یو امریکایي ډالر نن ورځ شاوخوا 88 افغانۍ تبادله کېده. هندي رسنۍ وایي چې نوې ډیلي له 4 کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو د ورکړې لړۍ بیا پیل کړې ده چې پانګوال، ناروغان او لوبغاړي کولی شي د ویزې لپاره غوښتنه وکړي، خو د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو تر دې دمه رسمي نه ده تایید کړې. د بلوڅو وسلوالې ډلې یا BLA جنګیالیو د بلوچستان ایالت قلات او کلوا ولسوالیو کې پر پاکستاني پوځ 3 جلا جلا بریدونه کړي چې په ترڅ کې 15 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي غزه کې له 80,000 ډېر کسان له شدید لوږې او خوارځواکۍ سره مخ دي او په وینا یې سمدستي مرستې باید ورسیږي. او امریکایي پولیسو د دغه هیواد په ویرجینیا ایالت کې د افغانستان د اشغال پر مهال د امریکایي ځواکونو افغان ژباړونکی او همکار جمال ولی له لفظي شخړې وروسته په ډزو وژلی دی.